بیچاره کوڅ څنګه قوي کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. هغه مېرمنې چې ډېرې کمزورې وي د ولادت نه وروسته څنګه کولی شو د یو شي سره دومره قوي کړو او د هغه د وروسته ورسره زبردست یا هم لوکس سیکس کوروالی وکړو. که غواړئ چې مېرمن مو قوي کړئ نو تاسو کولی شئ دغه یو شی پرې وخورئ. د هغې ویډیو د دې ویډیو ترمنځ دومره فرق دی چې تاسو پخپله پوه شئ. د دې ویډیو څخه مخکې ما یوه ویډیو کړې وه چې کومې مېرمنې څنګه کولی شي ځان قوي کړي، خو دا و هغې ویډیو کې فرق شته او کولی شئ د دې څخه بیا ډېره ښایسته استفاده وکړئ. هغه مېرمنې چې په ولادت کې ډېرې کمزوري کېږي، بلکې هغه مېرمنې چې کله د کوروالي پر وخت انزال کېږي او دوی څخه مني یا هم هغه هورمونونه یا انرژي د بدن څخه خارجېږي، کولی شي د دې یو څو شیانو سره په خوړلو سره خپله انرژي پوره کړي. اکثره په سلو کې 90% ښځې ډېرې کمزوري وي. هغه وخت کې ډېرې کمزوري کېږي چې یو خو کله ماشوم د ښځې پیدا کېږي، دوهم هغه وخت کې چې کله دوی انزال ته رسېږي، یعنې چې کله خلاصې شي یا انزال شي نو دوی ډېرې کمزوري کېږي. کولی شي تاسو دغه یو شی ورکړئ او ښځه سمه ډنډه وساتئ، د ټول عمر لپاره قوي او تازه وساتئ. د کیلې او کوپرې سره تاسو کولی شئ ښځه تازه او تکړه کړئ. تاسو داسې کولی شئ چې د ورځې 2 کیلې او 3 دانې دغه کوپره میده کړئ او پکې واچوئ. یعنې د کوپرې دومره اندازه چې تاسو یې هر ټایم خوړلی شئ، یعنې د ضرورت په اندازه باندې تاسو کولی شئ د کوپرې 3 دانې بسر کې واچوئ او د کیلې سره مکس کړئ. دا به تاسو جوسر کې واچوئ او ښه به یې میده کړئ. چې کله مو میده کړه نو دې سره به تاسو لږ شات یا ګبین هم واچوئ، ځکه چې که چېرته کوپره او کیله شي نو دا بیا داسې خوی اعلی کېږي، یعنې خوی جسم ځان ته غوره کوي چې بیا د انسان زړه پرې بدېږي. کولی شئ تاسو دې سره عسل یا ګبین ګډ کړئ او بیا له هغه وروسته تاسو په کاشوغې سره دغه وخورئ. کله مو چې دا په کاشوغې سره وخوړل نو تی باندې تاسو کولی شئ 10 دقیقې خپل حرکت وکړئ، یعنې سپورټ پرې وکړئ تر څو هضم شي، ځکه دا دومره قوي ده چې د انسان کومو خلکو د کومو ښځو چې معده خرابه وي یا د معدې تیزابیت یې زیات وي کولی شي د دې څخه کمه استفاده کوي. که چېرته زیاته استفاده هم کوي نو سمدستي د ورزش تر څنګ ورسره کوي تر څو هضم یې زر راشي او دغه تاثیرات هم زیات شي. له هغه وروسته چې کله تاسو ورزش وکړئ نو تاسو نیم ګیلاس یا یو ګیلاس پخې شوده هم څښلی شئ چې دا بیا بیخي مثبت پوینټ دی او کولی شئ مېرمن مو ډېره تازه او تنکۍ وساتئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ هرې ویډیو چې تاسو مخ ته راځي لایک کوئ، شیر کوئ، کمنټ هم حتما ورکوئ.